یو په دې موجوده وخت کې د علم دومره سپک شوی دی چې موږ په 15000 روپۍ باندې خپل بچو ته قاری صاحب نیولې کور ته راغواړو چې زما بچي دومره قدرمن دي دومره عزتمن دي دا دومره نازول دي چې د الله د کتاب لپاره ټیم نشته چې دوی لاړ شي قاری صاحب څه به تکلیف کې څه به زحمت کې څه به راځي زما بچو ته کور کې خایا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول د تر زوی دي صحابه کرامو به ډیر قدر کو ځکه وي د رسول الله د کاکا زوی دي نو کاغه امر کړی چې دی بلانکی صحابي ته دا حدیث معلوم دی راشه ماته بیان نن به داغه د علم نه دومره پیس خور شوی وي په دومره نخرو چې هغه د حدیثونو زده کولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې هغه زده کولې نن به دا ویل کېدل په تفسیر کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر داسې کړي هغه د دې تفسیر داسې نقل کړي هغه دلته دا قول کړي والله که چاته سی ویلې خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ځان وکړو خپل بدل نو په دې کې سبق دا پروت دی معنا په دې کې دا پرته ده مطلب د دین دا روزي که علم زده کول غواړي او قرآن او سنت ته محتاج او ځان محتاج غړي خپل بچونه انسانان جوړي نو ټیوشن لپاره قاری صاحب کور ته مرا غواړه دا بچی د جمعات ته ولېږه چې نور ماشومان سره کینی او په دې جمعات کې سه انسانان د نه جوړ شي الله کرانه په داسې حالت کې علم وکړي چې بچی بیٹک ته راو باسي او قاری صاحب ولا راغواړي روسته یو څو واقعات په دې کې وایم که علم حاصل اول غواړي مزل به ورته کې سفر به ورته کې رحله به ورته کې ځان بستړی کې بستر به پرېږدي بچی به پرېږدي مور او پلار به پرېږدي مسافري به کې بیا به درته الله سبحانه وتعالی علم درکوي دا علما چې دلته ناست او په دې منبر ولاړ دي دا داسې نه دي چې د بسترې نه راپاڅېده او دلته رال تاسو ته ودرېدم د دې نه شاته 10 کاله دې علماو سفرې کړي دي 10 کاله دې علماو خپلې جامې خپلې کپړې په خپله اینځلې دي 10 کاله دې علماو چېرته غوړه روټۍ او غوړه ترکاري نه خوړلي پس د دې محنته دا دلته ولاړ دي د دنه عالم جوړ شوی د دنه قاري او شیخ الحدیث او مفتی جوړ شوی نو که خپل بچی شیخ الحدیث او مفتی او قاری او عالم ګټل غواړي نو بچی ته دا درس ورکړه چې بچی لوګي او تندې لګي تیرې کا دې جمعه ته پورې مزل کوا والله په علاقه کې جمعه دې موږ نه دونه غیرت وته چې بچی دلته نشو را لېږي